درنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان اوسئ. زه فواد منګل نن یو ځل بیا له اف ام کلیک یوټیوب چینل څخه ستاسو په درانه چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. خو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم غواړم یادونه وکړم چې کچیرې تاسو زما چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه مو نوي سبسکرایب کړئ نو د مهرباني له مخې سبسکرایب او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. زموږ د نننۍ ویډیو موضوع دا ده چې څنګه کولی شو د اړتیا په وخت کې وینه په انټرنیټ کې پیدا کړو. دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې ډیر سهولیتونه شتون لري نو له جملې یو د give blood.online ویب سایټ دی چې په واسطه یې کولی شئ کوم ګروپ وینې ته چې اړتیا ولرئ د همغه ګروپ وینې لرونکی داوطلب شخص په 100 دقیقو کې پیدا کړئ او ورسره په تماس کې شئ. نو طریقه یې دا ده چې تر ټولو د مخه به براوزر ته راشئ، په سرچ کې به ولیکئ give blood.online، سرچ به یې کړئ. تاسو ته به دغه ویب سایټ راشي، خلاص به یې کړئ. د ویب سایټ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم، ځان سره کاپي او خوندي کړئ. ویب سایټ چې راخلاص شو نو کچیرې تاسو وینې ته اړتیا لرئ نو فایند ډونرز کلیک کړئ. لومړی ورته هغه ګروپ انتخاب کړئ کوم ته چې تاسو اړتیا لرئ. زه بي مثبت انتخابوم. په دوهم کې به هیواد انتخاب کړئ. زه افغانستان انتخابوم. په دریم کې به ولایت انتخاب کړئ. زه لغمان انتخابوم. په څلورم کې به ساحه ورته انتخاب کړئ چې د همغه ولایت په کوم ځای کې ورته اړتیا لرئ. زه مهترلام انتخابوم او سرچ کلیک کوم. نو دا د هغه ځوانانو لیست دی چې په داوطلبانه ډول یې وینې ورکولو ته ځانونه راجستر کړي دي. تاسو یې ایمیل ادرس، د موبایل شمیره او نور معلومات کتلی شئ. او که چیرته غواړئ تاسو هم په دې ویب سایټ کې ځان راجستر کړئ او وینه ورکړئ نو ډونیټ بلډ به کلیک کړئ. په لومړۍ خانه کې مو پوره نوم، په دوهمه کې ایمیل، په دریمه کې د موبایل نمبر، په څلورمه کې پوره ادرس او په پنځمه کې ورته پاسورډ انتخاب کړئ. په جنډر کې ورته خپل جنسیت انتخاب کړئ. په چوز یور کانټری کې ورته خپل هیواد انتخاب کړئ. په چوز یور پروینس کې ورته خپل ولایت انتخاب کړئ. او په چوز یور بلډ ټیپ کې ورته خپل د وینې ګروپ انتخاب کړئ. خو دلته ځکه ډیر دقت وکړئ چې د همدې ګروپ په واسطه تاسو سرچ کیږئ. او له دې ټولو وروسته بیا کریټ اکاونټ کلیک کړئ. کله چې مو اکاونټ جوړ شو بیا کولی شئ د ډونرز لاګین له لارې ورته لاګین شئ. وینه ورکول په ثواب سربیره د انسان د بدن لپاره ډیرې زیاتې ګټې لري. کوښښ وکړئ هرومرو پکې ثبت نام وکړئ. په وروستیو کې له تاسو څخه یوه هیله لرم چې ویډیو مو له دوستانو سره شریکه کړئ، خاصتا هغوی چې په طبي مرکزونو او روغتونونو کې دندې لري. نور مو وخت نه نیسم، تاسو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.